خدای دې تبو برباد کړ نه ور وراو دې غردو غر کو تبار کړ دا دې څوک نور دستا چل خدای دې تبا کسه چلې یم دا چې ګوره دې راغلی ما چې ګوتې راکړه غتروي اوبه راوړم د مستو هغه وایي لاوڼ به نه کوو دې داسې غټ غټ قدمونه هله ښه چې کېړه دې مار نه شلېږي دا دې اوس 3 کال شو چې تا ما ته اغوښتي دي 3 کال شو دا کم شو دا جي وام درته وایم دا مزاق ګرځه ښه دا جي غټ قدمونه بالم دا پیسې لګا کې د موټرسایکل کې تیل واچوم ها دا کوم هغه پیاده ګرځه کنه ما سر پیسې کم دي زه ځان نه پیسو پسې ګرځم دا جي ګوله ها بچي وایا ما دا خبره کوله کنه ها ستا خو 12 دیاله جیربه ځمکه ده او غوټم د پیسو سره برابر ده او دا کور جوړو نه تخبه کندرات نه بچي داسې کار پدې کې زما پلار نیکه وخت تیر کړی ژوند دې پکې تیر کړی مړم شو پکې دې کې څه چل خو کله وخت پکې تیریږي دا جوګله ما یو چې کدمه واده را پاره لګ په خپل بیکاره بیروزګار ګرځي لوړغې ته کې اوس را رزق لخله بل ګوري زما روزه تر چل جو کړی بس دا جی واده دې په شړق لګي یا مس خوراک تیار کړی په دې خېډه کې چې کله منګه کان منډي وي چې دا ډوډۍ تنظیم ما کړی دی څنګه کول سره سره ټماټر مې وروړي دي او لاون به دې کړی پرې دې تلق بچي وې دا څه کار دی بیا چې لاون بدوان خپل راواجو ځانته او خپل بکینو به خرو اډو خرم د لاون زما خو په وخت تک زیړ لګ مخ راځه خار وره راځه السلام علیکم السلام څنګه زمیا ورو دا توله سره اټ کړه توله ستاسیږي او 87000 باندې وسو کوي نه گزاره پکې نشي کېده تاسو سره به گزاره وکړم څو توله پکاري تاسو زمونږ 15 توله پکار دي خو موږ له پلار لري نو واسه غپ ته سلګو دا ولیا وې مې ورا همداس پلا خدای را کړی دی کنه چې سم کنجوس دی هغه د روپیا سر نه پرې کینو مال به سوادو کی هغه مال کور باسي نه بیا ځه خلک راځي ته شابه ده زالو بس شابه زړه او ستا پستر ګوانه غریب بيخي بد لګي لا اندرنا السلام علیکم رورا وعلیکم السلام څنګه رورا یا رورا سا ټماټر د سره نشته ټماټر باندې سکه یا رورا پرېس کا ټماټرو کې لاول په خو نور خو ګران دي 50 روپے کیلو دي وسم نه کیږي سوق خدای دا غواګانو نه پاتې شي ویني نو په هغه کې چې دا پاتې ډېر مهرباني رو خدای خوشاله کړ یا الله د داسې کنجوسانو نه مساتې دا دونه شومان اوف توبه خیر صادقه خیر ده خیر ده دې بازار ته ورلم سودا رانه نو ولې هغه موټرسایکل سره ځاسې ځل پیاده ګرځي پاګه وسکه نه نو موټرسایکل سخوري اسه ولال دی او نو بچی ته کنه تیل خوري کنه نو تیل لپاره پیسې لګي نو چې پیسې لګي نه هغه غټ پلار ته وروي پیسې باندې والے موټرسایکل وټه ته چکر پیو ها دته اوس ګوره زما پلار دونه شوم انسان چې هغه نه روټه قدم راکړي په چانو گزاره کوي استغفر الله ها دې کار وایي په دې کار به شي او بلا بچی دا غم نه مخلا کې څه پیسې بغټې نه ماړه او واو دا دې اوس په ورغم خاصوره وتا ورځه په تباکا تخختک دوشلو نو دا چې تاره چې غټ قدمونه نو غټ قدم مې واښ نو خو یادمه نو وینو زه جامې دا خواته کلمه چولې سلور تا واچولې نو جامې ورشلولې ایت خدای تباکا ورځه خدای تباکا په پول د ځین جمعیر دکان دی او ور بچو وته بوې و دې ته د سپلو سرمن واچو چې بیا بیان نشلېږي ښه خیر ګلالي کاکا السلام علیکم څنګه بچي سلام خیر څنګه خبره وانه یاره بیا روانه ما خپه پدې ما چې دولت مې خډیر دی خو زیاتی کې نظم چې دا زیات شي نو یو کار وکړه داس کار دی ضرورت یو پیر خیمه برکلی کې غزاله شو نه دا غیلاند یو خیرین پیر ناشتي نو خیرین مطلب زمادار لکه د صدونه ناشته ور بشي او خدای چې مخ ور چاته خینا یو بس ځان سره پیسې اوسه او چې دلې پیچو واچو کنه نو یو پسلو بشي نه ما او ورځه دعا براته کې بابا السلام علیکم وعلیکم السلام بچي بابا تعالی راغلی ما بس ما ته پته دولت د ډبلول غواړي او بابا دقل راغلی ما بس بچي دا څه کار به وکړي چې هر سحر به 1 لیټر پټرول ضایع کړي دې سره به زما مال زیات شي بالکل به زیات شي زبر سلام علیکم لا دې مرشي دا ولې بچي
پټرول پکې نشته بچی کې کونه مو ما د نیم خان پمپ کې خبره کړې ده هر سهار ځه او 1 لیټر تیل به راته اچوي او ګرده په احتماش کوه خدای دقه یې ورله ورته ځه. راکه بابا السلام علیکم وعلیکم السلام بابا زه خوراله ما دولت خو ذات نشو زه خو هغه لیټر تیل استعمالوم او هغه نه دغه کېږي پیسې دولت نه زیاتېږي داسې کار وکړه چې زوی له دې واده وکړه واده زه خو به نورم غرق شم زما خو هغه شته دولت لاړه خراب شو او که واده چې ته ونه کړه نو کېدای شي پولې ټق ته کښېني نه واده ولا کومه بابا ښه داسې کار وکړه چې زړه به قایم ته پاتې ده او دا اوسنی هم شوي شو بابا لس کم 1000 روپۍ راکړه دا والی دي ځه سلام علیکم هغه خو ما ته لس کم 1000 روپۍ ویلې وې 10 روپۍ ورته پاتې شو ورګه وردم هغه 10 روپۍ ته بقایا رالمه ښه هلو ویم جانې من پلار مې په داسې جال کې گیر که کنه اوس به زه واده نه کوم او پلار به مې راله کوي ته د خپل پلار سره دوکې کې ورګه ښه اوس به دله د ملا دا تیر مات کم صبر وکړه ته غم مه کوه